السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې وخت موږ د شوال یعنی وړوکی اختر د ښایسته میاشت نه تیریږو. کوم بنده چې په دې میاشت کې 6 روژې ونیسي د رمضان د روژې نه علاوه، نو هغه داسې شو لکه هغه چې د ټول کال روژې نیولې وي. یعنی هغه ته به دومره اجر ملاویږي لکه څنګه چې یو بنده ټول کال روژې ونیسي او هغه ته ملاویږي. او چې څوک هر کال داسې کوي نو هغه ته د ټول عمر د روژو نیولو ثواب ملاویږي. دا څومره اسانه نیکی ده او دا نیکی کول زموږ لپاره ګران کار هم نه دی، ځکه چې په رمضان کې موږ روژې نیولې وي نو کوشش وکړئ چې په دې میاشت کې 6 روژې مکمل کړئ. دا 6 روژې تاسو هر وخت نیوي شئ د دې وړوکی اختر په میاشت کې، سیوای د اختر د ورځ نه. په هغه ورځ باندې بنده روژه نشي نیوي نو تاسو د اختر د 2 ورځ نه هم شروع کولی شئ، دا مسلسل هم نیوي شئ او په قلاره هم نیوي شئ. او دا د ګل او زیارت په ورځ هم نیوي شئ، یعنی د دوشنبه او چهارشنبه په ورځ، او د میاشتې په 14 14 او 15 باندې هم نیوي شئ. او په دې روزو کې تاسو د نیت کولی شئ چې دا زما د شوال روزي دي، دا کوم چې زه اوس نیسم. اوس سوال داري چې د خزونه چې کومې روزې مس شوي په رمضان کې، یعنی د حیض په وجه یا د سو بیماری په وجه، نو هغوی به څه کوي؟ آیا اوله به هغوی دا روژې نیسي او که هغوی به د رمضان روژې مکملوي؟ نو د ښځو دپاره به زه خاص طور دا خبره وکړم چې بهتره ده چې تاسو اوله 6 د شوال روژې ونیسئ د وړوکي اختر د روژې، ځکه چې د ښځو سره خو د حیض مسلې لګېدلې دي. اوس که هغوی اوله د حیض روژې نیسي او بیا د هغوی حیض شروع شي او دغه شان ځینې ورځې د بنده د اختر په وجه په نور مصروفیات او مجبورو کې تیری شي، نو چرته داسې ونه شي چې د شوال میاشت تیر شي او د دې سعادت نه بنده محروم شي. او په رمضان کې چې کومې روژې د بنده نه مس شوي وي نو هغه تاسو په ټول کال کې هر وخت نیوي شئ. لیکن دا خبره یاد ساتئ چې کچری تاسو د ټول کال د روژو اجر ګټل غواړئ نو د رمضان روژې تاسو زر تر زره د مکملولو کوشش وکړئ. هله بیا تاسو صائم الدهر جوړېدی شئ، یعنی د ټول عمر روژه دار. نو بهتره دا ده چې په دې وخت کې تاسو د شوال 6 روژې مکمل کړئ او د هغې نه پس تاسو د رمضان روژې هم مکمل کړئ. دویم سوال اکثر سټوډنټس دا کوي چې آیا موږ د شوال د روژې چې نیسو نو په دې کې موږ د رمضان د روژو نیت کولی شو کوم چې زموږ نه مس شوي وي؟ نو داسې نه ده. پکار ده چې تاسو د رمضان 29 یا 30 روژې مکمل شي او چې د هغې د پاسه د 6 روژې ونیوي شي نو په یوه روژه کې تاسو د دوانو نیت نشئ کولی. نو ضروري ده چې تاسو د شوال روژې جدا ونیسئ او د رمضان مس شوي روژې د هغې نه پس ونیسئ. او په دې کې په تاسو باندې څوک پابندي نشته چې تاسو په کومه ورځ نیوی شئ او په کومه ورځ نشئ نیوی. دا په ټوله میاشت کې نیوی شئ تاسو. لیکن دا مه وروسته کوئ، ځکه چې نه د صحت پته لګي د بنده او نه د ژوند پته لګي او نه د حیض پته لګي. نو خپل 6 روژې زر تر زره مکمل کړئ او چې تاسو هم په هغه خوش نصیبه خلکو کې شامل شئ څوک چې د ټول کال روژه دار جوړ شول. او په آخر کې درته یوه بله خبره کول غواړم چې د هغې سره تاسو خپل اجر ډبل کولی شئ. تاسو به هم دغه د شوال 6 روژې نیسئ، مګر ستاسو اجر به 100 چنده زیات شي. او هغه څنګه چې تاسو دا روژې په منډې او ثرزډې باندې ونیسئ، یعنی د ګل او زیارت په ورځ، او یا یې په 14 14 او 15 باندې ونیسئ. د دې سره به دا فایده وشي چې تاسو ته به د 6 روژو ثواب هم میلاو شي د شوال، او د ګل او د زیارت د ورځې ثواب به درته هم میلاو شي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ګل او د زیارت په ورځ روژه نیوله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په دې ورځو کې الله تعالی ته د بنده اعمال پیش کیږي، یعنی د ګل او زیارت په ورځ. او زه غواړم چې کله زما عمل الله تعالی ته پیش کیږي او زما روژه وي نو سبحان الله تاسو په هغه سنت هم عمل وکړو او د دې ورځې ثواب مو هم وګټو، د شوال د روژو ثواب مو هم حاصل کړو او دغه شان تاسو خپل اجر زیاتولی شئ. نو داسې موقع تلاش کوئ، یعنی هغه یو کار وي لیکن چې تاسو په یو خاص طریقه ونیسئ نو زیات نه زیات اجر حاصلولی شئ. نو د هوښیارتیا نه کار واخلئ او خپل اجر ملټیپلای کړئ. الله تعالی دې زموږ د ټولو نه قبول کړي. آمین یا رب العالمین.
جزاکم الله خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د دې ویډیو ویونکې محترمه خور شانشه ده ارده د استاذه نجیحه هاشمي شاګرده ده. که غواړئ چې نور ثبت شوي بیانونه واورئ نو موږ دا په دري، پښتو، انګلیسي او اردو ژبې کې لرو. تاسې زموږ ویب پاڼې www.الرحمه.org ته ولاړ سئ.